د اسلام آباد کې د ایران و د امریکې په منځ کې د امن جرګه شروع کیږي چې زموږ مشر وزیر اعظم شهباز شریف و زموږ د فوزونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب پکې د امن جرګه کوي. دا ډیره ښه خبره ده، ډیره د عزت خبره ده چې په دوه لویو ملکونو کې د امن جرګه وشي. د تیرو 45 ورځو نه د امریکې و د ایران په منځ کې ډیر لوی جنگ وشو، او دا صرف دا نه چې د امریکې و د ایران تاوان وشو، بلکې په دا کې سعودي، بحرین، کویت، قطر، دوبۍ دا ټول ملکونه پکې شامل وو، او دغه پکې هم ډیر لوی تاوان وشو. الله دې وکړي چې په دا علاقه کې امن راشي، خوشحالي راشي، او یو ځل بیا د خلک ترقي وکړي، د خلک ښه ژوند تیر کړي. امن پکار دی. خو زه خپل وزیر اعظم ته یایم، زه خپل فیلډ مارشل ته یایم چې زموږ په پښتنو او په بلوڅو باندې هم لږ رحم وکړو، لږ پې خفه شو، لږ سوچ ورته وکړو. موږ هم د وطن خلک یو، موږ هم انسانان یو، موږ د الله بندگان یو. زموږ په وطن کې د 40 کالو نه تکلیف روان دی، ظلم زیاتی روان دی، جنگ روان دی. که پې نه وي خبر شوي، پې خبر شو. دا ستاسو ذمه داري ده. سبا چې کله مونږ رب ته پیش کیږو، الله وی د دغه پوښتنه هم درنه کوي چې په وطن کې کله په پښتنو باندې ظلمونه روان وو او تباهي روانه وه، نو تا یې پوښتنه کړې ده؟ نه صرف دا چې د پښتنو د پاره د امن کوشش وکړو، بلکې زموږ د بلوڅو وړونو د پاره، زموږ د هزارو وړونو د پاره هم د امن کوشش وکړو چې د هغو په علاقه کې هم امن راشي، د هغو سره هم سیاسي خبرې وکړو، د هغو هم مسایل حل کو چې دا ټول وطن د امن وطن شي، چې دا وطن ترقي وکړي، چې دا وطن کې خوشحالي راشي. الله وی تاسو ته د دې لوی اجر درکړي، او تاسو به یو لوی فرض ادا کو. دا ستاسو فرض دی او دا به تاسو ادا کوو، او په ادا کولو باندې به تاسو د الله نه خلاصېږو. الله دې رحم وکړي. آمین.